السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 280 کسان نور وژلي دي. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 340,955 ټسټونه شوي دي. د اختر د چوټۍ په سلسله کې بعد د کرونا وایرس د ویکسینیشن سنټر د 2 ورځو لپاره بند دي. پخوانی ټیسټ کرکټر جاوید میاداد ویلي دي چې دا وخت د کرکټ د لوبولو نه بلکې د انساني ژوندونو د بچ کولو وخت دی. د متحده عرب امارات سرکار د 12 مې نه د پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او د نیپال د مسافرو په اماراتو کې په داخله باندې پابندي لګولې ده. د سعودي عرب حکومت د صحت او سلامتۍ د مکملو انتظاماتو سره د بهرني خلکو د حج د ادایګۍ اعلان وکړ. وزیر اعظم عمران خان په OIC باندې غږ وکړ چې دوی د اسلام په بیا د تدارک او د فلسطین د سنگینې مسلې د حل لپاره کردار ادا کړي. وزیر خارجه شیخ رشید ویلي دي چې یو عرب مالی امداد میلاو شي نو د سعودي عرب نه به په ګڼ شمېر کې د قیدیانو واپسي ممکنه شي. د سین حکومت روزانه 1 لاک خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو فیصله کړې ده. بلوچستان حکومت ویلي دي که 14 مې پورې د کرونا وایرس په کیسونو کې کمی رانغی نو لاک ډاون به اوږدولی شي. د کراچۍ د پولیسو چیف غلام نبی میمن برطرف کړی شوی دی. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې په بم دماکو کې 14 کسان وژل شوي او نور په ګڼ شمېر کې ژوبل شوي دي. د سومالیا په دارالحکومت کې په پولیس سټیشن باندې خودکش حمله شوې ده. په یو امریکایي ریاست لاډو کې د سالګرې په یو دستوره کې یو سړي ډزې وکړې چې په نتیجه کې 6 کسان ووژل شو. په یوټا کې په یو تنګه تاریخه دره کې یوه ښځه 6 میاشتې پس میلاو شوې ده کمې چې به ګیا خوړه او خپل ژوند یې بچ کړی دی. د لندن په تاریخي ټاور کې قاضي شفیق الرحمن په لاوډ سپیکر باندې د خانه کعبې په طرز باندې بانګ وکړ. پاکستان د هراره دویم ټیسټ میچ د زمبابوې نه په یو انینز په 150 رنزونو باندې وګټه. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د ICC د منث اف د پلیر اعزاز هم په خپل نوم کړ. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. البته په اسمان به کله خال خال او کله ګوري وریځې راخورې شوې.
दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब اوس د دې خبرونو تفصیل په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2.8 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس 3.450 ټسټونه شوي دي. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3450 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق په ملک کې د اختر د چوټۍ په سلسله کې د کرونا وایرس د ویکسینو سنټرې د 2 ورځو لپاره بندي وي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان او پخوانی ټیسټ کرکټر جاوید میاداد ویلي دي چې دا وخت د کرکټ د لوبو د کولو نه دی بلکې د انساني ژوندونو د بچ کولو دی. د زیاته کړې ده چې موږ لا به حیثیت قام دا پکار دی چې موږ د کرونا وایرس د دې وبا د روکتام لپاره ګامونه پورته کړو. د متحده عرب امارات سرکار د کرونا وایرس د دریم لهر د خطرې له مخه د پاکستان، سریلانکا، نیپال او بنگلاديش په مسافرو باندې په اماراتو کې په داخله باندې پابندي لګولې ده. سعودي عرب سخت کاله د غیر ملکی حج زایرینو د مکمل صحت او سلامتۍ د انتظاماتو سره د حج ادا کولو اعلان کړی دی. سعودي عرب د کاپی غور هاوس نه پس دا فیصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په OIC باندې غږ کړی دی چې دوی د اسلام فوبیا د روکتام او د فلسطین د سنگین صورتحال د مقابلې لپاره موثر کردار ادا کړي. وزیر خارجه شیخ رشید ویلي دی چې یو ارب مالی امداد میلاو شي نو په وړو جرمانو کې د سعودي عرب په جیلونو کې په سوونو د قید پاکستانیانو رهایی به ممکن شي. د سند حکومت د اختر نه وروسته روزانه 1 لاک خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو فیصله کړې ده. بل اړخ ته د بلوچستان حکومت خبرداری ورکړی دی که د 14 مئی پورې د کرونا وایرس په کیسونو کې کمی رانغی نو لاک ډاون اوږدېدی شي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمن د خپلې عهدې نه لرې کړی شوی دی او د ده په ځای باندې عمران یعقوب لګولی شوی دی. په افغانستان په مختلفو ښارونو کې د بمونو په دماکو کې 14 کسان وژل شوي دي او 42 نور ژوبل شوي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د سومالیا په دارالحکومت کې په پولیس سټیشن باندې د خودکش دماکې په نتیجه کې 6 کسان وژل شوي دي. وایي چې دا 6 کسان د پولیس اهلکار دي. په امریکایي ریاست لاډو کې د سالګرۍ په یو دستوره کې یو سړی فایرنګ وکړ چې په نتیجه کې 6 کسان ووژل شو. وروسته د په ځان باندې فایرنګ وکړو او ځان یې ووژلو. په یوټا کې یو ښځه په یو تنګه تاریکه دره کې 6 میاشتې مخکې غیبه شوې وه، کومه چې په یو خیمه کې هم په دغه دره کې میلاو شوې ده. وایي چې دی به په د 6 میاشتو کې ګیا او خریړي خواړه او ځان به یې ژوندی ساته. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان د هراره دویم ټیسټ میچ هم د زمبابوې نه په 1 انینګز 1.350 رنزونو باندې وګټه. پاکستان ټاس وګټو او د اول بیټینګ کولو فیصله وکړه. دغه رنګې پاکستان د زمبابوې خلاف خپل اولنی انینګز د 510 رنزونو په جوړولو باندې ډیکلیر کړ. د زمبابوې ټیم په خپل اولنی انینګز کې په 132 رنزونو باندې آوټ شو او په دویم انینګز کې 213 رنزونه جوړ کړه. دغه رنګې پاکستان د 0 په مقابله کې دا ټیسټ سیریز په 2 ټیسټونو باندې وګټه. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د ICC د منث اف د پلیر اعزاز هم په خپل نوم کړ. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې یو ځل بیا په ملک کې موسم خشک پاتې شه، البته په اسمان باندې به کله خال او کله ګوري وریځې راخورې شوې.
د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق پر روانو 24 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا د خشک موسم امکان دی. وزارت د دې خبرې امکان هم ظاهر شوی دی چې په اسمان به کله خال خال او کله ګوري وریځې راخوري وي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.